په داسې حال کې چې وسلوال طالبان خپله جګړه د هیواد لپاره ګڼي، یو شمېر کارپوهان د دوی جګړه د افغانستان ارزښتونو خلاف ګڼي او وایي وسلوال طالبان افغانستان ملي ارزښتونو او ملي شتمنیو ته په احترام قایل نه دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تېره اونۍ د هلمند مرکز لښکرګاه ښار باندې د وسلوالو طالبانو برید سره هلته د برېښنا یو سب سټیشن چې میلیونونه ډالر ارزښت یې درلود چور شو او له منځه ولاړ. د راپورونو پر بنسټ لښکرګاه کې د افغان ځواکونو لخوا پرېښودل شوي پوځي مرکزونه هم چور او ویجاړ شول چې د همغو په تعقیب پرون میدان وردګو کې هم د افغان ځواکونو یو مرکز چور شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمېر انځورونه خپاره شوي چې پکې ښکاري وسلوال د برېښنا سب سټیشن او یو شمېر مرکزونو سامان آلات چور کوي او بیا یې په بازار کې پلوري. یو شمېر کارپوهان وایي د هیواد په هغو ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو جګړه ګرمه ساتلې هلته د افغانیو پر ځای چې مهم ملي ارزښت دی کلدارې کارول کیږي چې د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ډیر دروند ګزار او د پاکستان لپاره زرین چانس دی. د دوی په وینا وسلوال طالبان هیڅ راز ملي ارزښتونو ته ژمن نه دي او نه هم د ملي شتمنیو ساتنې ته پام کوي چې دا چاره به د افغان ولس په زړونو کې طالب جنګیالي نور هم منفور کړي. ځان افغان ګڼي او څوک وطن سره مینه لري او پر اختیا باندې وی چې زه د وطن پرمختګ غواړم او ترقی غواړم، آبادی غواړم، هغوی داسې کار نه کوي. دا کسان کوي چې د وطن دښمنان دي، د پرمختګ دښمنان دي، د افغانستان د ترقی او د پیشرفت دښمنان دي. زه خو دوی ته هیڅ نوم نشم ورکولی بدون د دې نه چې دوی هر څوک چې دا کار کوي هغه وحشیان دي، زناور دي، د افغانستان په ګټه نه دي، د افغانستان دښمنان دي. د کارپوهانو په باور هلمند کې د برېښنا سب سټیشن او یو شمېر مرکزونو چور کولو سره وسلوالو طالبانو په هیواد کې د ملي شتمنیو د لوټ او تالان یو بد تهداب کېښود چې بدې پایلې به ولري. دوی وایي د افغانستان په اړه د پاکستان یوازینۍ هیله دا ده چې ملي شتمنۍ او بنسټیزې پروژې ونه لري او د دې هیلې په پوره کولو کې وسلوال طالبان ورسره مرسته کوي. د افغانستان د ملي شتمنیو لورانولو او ویجاړولو څخه یوازې د افغانستان دښمنان زموږ ستاسې نږدې ګاونډیان ګټه وړي او دا ټول د هغوی په ګټه باندې دي او هر هغه څوک چې دا ډول کارونه ترسره کوي په یو ډول باندې د دې ښکارندویي کوي چې دوی هم د دې خلکو ګټې خوندي کوي. په یو شمېر ولایتونو کې د ملي شتمنیو او بنسټیزو پروژو پر وړاندې د وسلوالو طالبانو د بریدونو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې وسلوال طالبان په خپلو خبرو کې د ټولګټو پروژو د ساتنې ډاډ ورکوي.